د شپیفای اکاونټ جوړول لپاره به ټول نفس موږ لاړ شو براوزر ته. هر یو براوزر چې تاسو براوزر به اوپن کړئ ته موږ ولیکو www.shopify.com دا وسلیکو. د سلیکول نه پس به راشو موږ مین ویب سټ دا موږ سره مین ویب سټ د shopify.com په دې باندې مکلیک کوو. چې په دې کلیک کوو موږ سره به دا ویب سټ اوپن شي. shopify.com ته موږ رالو ته موږ سره اوس ګور دا پیج اوپن شو. په دې کې موږ سره لیکل سٹارټ فری ټرایل او ته موږ سره لیکل سٹارټ فری ټرایل. سٹارټ فری ټرایل مطلب څه ګور ته موږ سره لیکلي get 3 days then 1 month for $1. دې مطلب څه دی چې ته درې ورځې دا ویب سټ فری استعمالولی شې. ته پکې خپل پیج جوړ کړه، خپل دکان پکې جوړ کړه، درې ورځې ته استعمال کړه. که خوند درنه کو خپل اکاونټ دې واپس کلوز کړه او که بیا ته یو میاشت لپاره استعمال نه پیل نه میاشت په $1 ورکړې. د هغې نه پس به دې کې مختلف پلانز دي. تاسو ته بیا زه پلانز مخکې ښیم چې کوم کوم پلانز دي پکې. خو درې ورځې تاسو سره چانس دی، درې ورځې ته خپل د شپیفای اکاونټ مکمل وګوره، کم کم شیونه پکې جدي هغه ټول شیونه ته پکې چک کړه. که وخت شو خو مخکې پکې لاړ شو، که خوښ نه شو بس خپل اکاونټ واپس کلوز کړه. بهترین پلیټ فارم دی. درې ورځې ته فری ټرایل درکوي او یو پیلنې میاشت دی ته به صرف $1 ورته ورکړي. نو موږ دلته راشو نوی اکاونټ موږ جوړو نو سټارټ فری ټرایل باندې به کلیک کوو. چې کله په دې کلیک کوو نو موږ سره به دا پیج اوپن شي. دلته موږ سره 4 آپشنز دي: ساین اپ with ایمیل او ساین اپ with ګوګل او اپل آی ډي یا فیسبوک. فیسبوک سره ته انټر کېدل غواړې، که جیمیل آی ډي سره ته مثلا ګوګل کوم آی ډي دی هغې سره ته انټر کېدل غواړې، او که نه ته ورته یو ایمیل ورکول غواړې، خاص ایمیل هغه ورته ورکول غواړې، یا اپل آی ډي سره د هغې تھرو باندې ته انټر کېدل غواړې. د ساین اپ with ګوګل زما نو ساین اپ ګوګل چې کوم ایمیل زما په دې براوزر کې دی هغه براوزر کې ماته هغه ایمیل یوخی. نو بیا کې زه کوم سلیکټ کول غواړم، کوم سره زه په دې اکاونټ جوړول غواړم هغه پکې سلیکټ کړم. نو زه به څه کلیک کوم ساین اپ with ګوګل په دې باندې به کلیک کوم. دلته زما ایمیل یوخی چې کوم ایمیل زما سره دلته زما دوه ایمیل دي. زه په دې ایمیل سره تلل غواړم، د ایمیل سره زه انټر کېدل غواړم. زه به دا ایمیل سلیکټ کړم. چې کله دا سلیکټ کړم دا ماته وایي کنټینیو چې دې سره ته انټر کېدل غواړې. یس کنټینیو په دې باندې به کلیک کوم. چې کله کنټینیو زه کلیک کوم نو ګور دا اوس یو څو منټه اخلي او په 100 منټه پس به تا ستا پیلنې آپشن راشي. اوس موږ اوس دې پیج ته رالو. په دې پیج کې موږ سره یو څو پوښتنې موږ نه کوي. که دا ته غلط هم سلیکټ کړي هېڅ پروا نه کوي، دا صرف د دې یو فارمیلټي ده. تا ته وایي مثلا دې کې ته کوم ځای کې سیل کول غواړې، ته کوم ځای کې پروډکټ سیل کول غواړې. دې کې دا مختلف آپشنز دي، سوشل میډیا ده پکې او دا مختلف آنلاین سټور دی پکې. تاسو پکې څه سلیکټ کول غواړئ هغه پکې سلیکټ کړئ. که نه سلیکټ کړئ ډایرکټ نیکسټ ورکړه مخکې ځي، ضروري نه دی. دلته سلیکټ کوم څه شی آنلاین سټور دا ما سلیکټ کوو. نیکسټ بیا دلته ته وایي چې ته مخکې نه الریډي اکاونټ لري یا نه لري. زه ورته وایم نو آی ایم جسټ سټارټینګ. زه به دا سلیکټ کړم. بیا دلته ماته مختلف آپشنز راکوي. what do you sell؟ څه سیل کول غواړې که نه، ته کوم پروډکټ سیل کول غواړې. دلته مختلف آپشن موږ ته راکوي. دلته سلیکټ کوم ډراپ شپینګ پروډکټ دا سلیکټ کوم. که دې کې ته غلط هم سلیکټ کړې ماته وایي صرف فارمیلټي ده، هېڅ اثر ستا په اکاونټ باندې نه غورځوي. نو ګیټ سټارټ به کلیک کوو. چې ګیټ سټارټ کلیک کول ته اوس موږ ته مختلف پلانز راکوي. ګوره بیسیک پلان موږ څه دی چې اوله میاشت ته نه صرف $1 کټ کوي، €1 یا $1 نه کټ کوي. خو چې کله د میاشت پوره شو بیا دویمه میاشت په تا نه څو کټ کوي، دا تا ده $40. همدغه شان دا پلان که ته وګورې دا پلان پیلنی خو چې دی €1 دا بیا نیکسټ منت چې دی هغه به د هر یو خپل خپل فایدې دي او څومره اډوانټیج دي پکې هغه ټول تا ته پکې لیکلي. که دا سلیکټ کړي نو دې کې دی اوله میاشت خو $1 دی، خو بیا وروسته چې دی 115 او دا چې دی بیا دا دومره دی. نو اوس موږ فلحال دا پرېږدو، موږ صرف او صرف زو دا سکیپ کوو. بیا مخکې ګورو چې کوم پلان موږ سلیکټ کول غواړو، خو موږ بیا بیسیک پلان سلیکټ کوو. دا بیسیک پلان دی موږ سره د کالم پکې شته او بیا د میاشت پکې شته. چې کوم یو موږ ته فایده مند یم هغه بیا موږ سلیکټ کوو. او که نه 3 ورځې ته استعمال کړه، 3 ورځې فری ټرایل ته استعمالول شو، 3 ورځې فری ټرایل استعمال کو خوند یې درنه کو، بس اکاونټ دې خپل واپس کلوز کړه. اکاونټ څنګه کلوز کیږي دا غي طریقه به بیا تاسو مخکې وخیم. نو موږ دا سکیپ کوو. فلحال موږ یو هم نه سلیکټ کوو. سکیپ خلاص سکیپ نه پس موږ دې پیج ته رالو. دا موږ سره د شاپیفای مین پیج چې کوم ځای موږ د خپل سٹور مکمل سیټینګ کوو. هوم د موږ سره آرډر د پروډکټ د کسٹم د کنټینټ وغیرہ فاینانس دا ټول څه موږ سره دی خواته لیکلي. او د موږ سره آنلاین سٹور تر موږ به خپل سٹور کته چې کله موږ مکمل سیټینګ وکړو، پروډکټ پکې اډ کو، دلته به موږ ټول سیټینګ کول خپل سٹور کته شو. او د خو موږ سره به چې کوم سیټینګ موږ د کوم آپشن باندې کلیک کوو. ګوره فار ایگزامپل دلته کلیک کوو نو دا غي ټول ډیټیلز ماته تل راکړي. یا دلته موږ پکې سیټینګ کوو نو موږ پکې څه چینجز کوو نو تاسو ته شو کوي. خو فلحال په دې باندې موږ روسته خبرې کوو. راځو دې خو موږ وګورو. اول موږ صرف سری وایو. دې خو موږ وګورو ته موږ لیکلي 3 day left in your trial. موږ اله خپل پیج څنګه انټر شنو موږ ته چې ګور سٹارټ فری ټرایل چې دی هغه نن شروع شو، 3 ورځې دی پکې. اوس که په دې لاندې موږ سره آپشن دی سلیکټ پلان، په دې باندې موږ کلیک کوو موږ ته څلور آپشنز راکړي. مختلف پلانز دي. موست پاپولر دی، بیسیک دی، شاپیفای دی، ایڈوانس دی او پلس دی. که دا پلان تاسو واخلئ دا پلان تاسو ولئ دا سلیکټ بیسیک موږ سلیکټ کوو. دا موږ سره اولنۍ میاشت خو به موږ €1 ورکوو. 3 ورځې فری دی. د هغې نه پس پیلنۍ میاشت به موږ €1 ورکوو او د هغې نه پس چې دی بیا موږ د هرې میاشت بیا موږ 20 روپۍ ورکوو.
که دا پلان سلیکو نو دا په نیمه شو یو یورو ده او بیا په نیکس هر میاشت کې بیا موږ دومره پیسې کټ کوي او دې به دومره دي او د دومره د هر یو پلان خپل خپل فائدې دي چې کم کم ګوره دي کې اپشن زیات دي او دي کې اپشن زیات دي او دي کې بیا لګي کمی دي خو موست پاپولر چې د څومره کسان هم یوز کوي هغه دا سلیکې زه کوم مړ چا وسم نه کې دام ګران دام ګران دام ګران دا لګ ارزان دي چې دا 20 روپۍ ته د میاشت به تانه کټ کوي د هر میاشت نو دم سره پلانز چې کوم پلان موږ سلیکو دا به دي کې ته سلیکول شي خو په دې باندې به وروسته خبرې کوو موږ به دا پلان سلیکو دا پلان او که تا درې ورځې فری ټرایل استعمال کوو خوند درنه کو نو ته خپل اکاونټ هم بلاک کولای شو واپس دوی چې زه اکاونټ ډی اکټیویټ کا واستانه یو روپۍ مې کټ کړ او کته چې یو مې استعمال نه په نیمه شن یو یورو کټ کړ یو مې استعمال کا که خوند درنه کو دا نه پس یا مزه نه لری کا ختم کړ خدا هم سره شو بیسیک پلانز چې دا مختلف پلانز دي په دې پلان نو باندې د هر یو بیل قیمت دی د هر میاشت بیل چارجز دي ازو موږ دا کلوز کوو دا هم سره شو چې موږ څنګه شاپیفای ته لاګین کیږو خپل اکاونټ پکې څنګه جوړاو صرف یو ایمیل سره موږ انټر کیدې شو بس مخکې په دې کې موږ دا اپشن وایو په مختلف اپشن موږ کار کوو چې هوم دی اورډر دی پروډکټ دی کسٹم دی کنټینټ دی فاینانس دی دا مختلف اپشنز په دې هر یو باندې بیل کار کوو او مکمل سٹور به کې جوړو نو سټپ بای سټپ به وایو